عبدالله له امریکایانو څه غواړي؟ قطر کې پامپیو طالب او افغان مرکچیانو ته څه ویلي؟ امریکا ولې او څه کول غواړي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د ملي مصالحې علی شورا مشر عبدالله وایي امریکا پریکړه کړې ده چې خپل سرتیري په بیړه خپل هیواد ته ستانه کړي. هغه زیاته کړې د امریکا پریکړې ته په درناوي پکار ده چې شرایطو ته په پام افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر کم شي. عبدالله ویلي دوی د امریکا د پریکړې ملاتړ کوي، خو اوس د افغانستان وضعیت دې ته نه دی آماده چې د سرتیرو شمیر دې تر ټولو کمې کچې ته راټیټ شي. عبدالله څرګنده کړې چې امریکا به د تل لپاره افغانستان کې نه وي، خو ښه ده چې دا چاره په احتیاط سره ترسره شي. نوموړي له یوې خوا ویره ښودلې چې طالبان به د دوی په خوښه مخته لاړ نه شي، خو بل لور ته په افغانستان کې د ناټو او یو شمېر امریکایي سرتیرو په پاتې کېدو خوښي څرګنده کړې. بلخوا په قطر کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د افغانستان د دولت له مرکچي پلاوي او د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرانو سره لیدلي. طالبانو ویلي چې له پامپیو سره په لیدنه کې له امریکا سره په شوې هوکړې په درېدو ټینګار کړی. دغه راز د خپلو پاتو بندیانو په خلاصون او له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نومونو پر ویستو ورسره غږېدلي. بلخوا د افغانستان د دولت پلاوي ویلي چې له پامپیو سره په لیدنه کې د تاوتریخوالي پر کمولو او اوربند غږېدلي. دوی ویلي پامپیو ته ویلي چې دولت خپلې ټولې ژمنې عملي کړې، خو طالبان اور کم او اوربند ته نه حاضرېږي او جګړه یې زیاته کړې. مایک پامپیو بیا ویلي چې دواړه لوري دې ژر یوه سیاسي نقشه باندې کار وکړي او مذاکرات دې پر مخ یوسي. باور دا دی چې امریکایان هڅه کوي چې د جنوري تر 20 نیټې پورې خپل ټول فشارونه په دواړو لورو وارد کړي تر څو مذاکرات نهایي پړاو ته ورسیږي. د یادولو وړ ده چې د جنوري تر 20 نیټې پورې به په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ واک وي. باور دا دی چې عبدالله او نور چارواکي ځکه د امریکایانو وتل له یوه جوړجاړي مخکې خطرناک بولي چې د امریکایانو له وتو وروسته به طالبان پر نظامي لارو واک ته رسېدل وغواړي او د سولې خبرې به ونه کړي. په هر حال تاسو دغه موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لایه بخښونکي خدا سپارم. د الله په امان.